د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستان له هوايي بریدونو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی دی. سیمه ییزې سرچینې وایي چې په دغو بریدونو کې درانه ځاني تلفات اوښتي دي. په ننګرهار کې یو ځایي اوسیدونکی ادعا کوي چې د کورنۍ 12 غړي یې په دې پیښه کې وژل شوي دي. هر څه غر کو پر کړ، نه سامان معلوم دی، نه بچی معلوم دی، نه دا هر څه گزار کړ، کور ټول وران جوړ دی. د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د پاکستان دغو بریدونو ته په مناسب وخت کې ځواب ورکړي. وزارت دفاع ملی این نقض آشکار حریم ملی افغانستان و این جنایت را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و آن را تخطی صریح از قوانین بین المللی، اصول همجواری و ارزش‌های اسلامی می‌داند. بل پلو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي پر پاکستان غږ کړی چې د افغانستان په اړه پر خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د شخړو د زیاتېدو مخه ونیسي. یو شمېر فعالانو هم دغو بریدونو ته توند غبرګون ښودلی او د پاکستان پوځ یې د افغانستان پر وړاندې په ښکاره یرغل تورن کړی دی. دا کار د پاکستان ترهګر پوځ وکړ، دا کار د پاکستان ترهګرو ادارو وکړ. بس فقط یو خبره باید په یاد ولرو او هغه دا دی چې زمونږ یو دښمن دی اوس او هغه پاکستان دی. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان پر افغانستان هوایي بریدونه کوي او د دغه هیواد د چارواکو په وینا دا به وروستی برید هم نه وي.